السلام علیکم ملګرو آی سی سی کرکټ ورلد کپ کې افغانستان دویم میچ چې کوم دی هغه سبا ترسره کیږي. دغه میچ په سبا 1:30 بجه د افغانستان ټیم د پاکستان ټیم مطابق 1 بجه د افغانستان ټیم مطابق به شروع کیږي. دغه میچ کې د باران ان شاء الله امکان نشته دی، موسم بالکل صاف دی او زه سره خپل لوبغاړي شریکوم. یو چې ما د خوښ کوم لوبغاړي دي، تاسو به سره خپل رائے ضرور په کمنټ کې شریکوئ چې تاسو کوم لوبغاړي خوښ دي. خو چې تاسو کوم لوبغاړي خوښ هغه تاسو ما سره په کمنټ کې ضرور شریکئ او زم سره خپل یو لوبغاړي شریکوم. او اشمت الله شاهدي په د سره یو لوبغاړی بل شریکوم، خو اشمت الله شاهدي کپټن دی، اوس کینینه او نه کیناستلی شو، خو چې د هغه په ځای باندې یو لوبغاړی سره بل شریکوم او د خپلې خوښې یو لوبغاړي سره هم شریکوم. دغه میچ سبا ډېر اهمیت لري افغانستان دپاره ګټل چې افغانستان رن ریټ هم پېښه شي او دغه میچ د افغانستان انډیا نه هم ګټلی شي. ولې نه؟ افغانستان مضبوط سایډ دی انشاءالله، بالینګ مضبوط دی افغانستان، بیټینګ مضبوط دی افغانستان، خو که لږ ذهن د افغانستان دغه بیټینګ وچلوي. زما د خوښې یو لوبغاړي رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، رحمت شاه، اشمت الله شاهدي، ریاض حسن مې پکې حساب کړی دی د نجیب زدران په ځای باندې، ځکه چې نجیب زدران آوټ اف فورم دی، بالکل فورم یې نشته. ریاض حسن د ون ډے دپاره ډېر ښه بیټسمین دی، ډېر کلاسیک بیټسمین دی، دی به د ټرانسکور وکړي او ورونه به به افغانستان ټیم یو ښه هدف به ورکړي که اولنی بیټینګ د افغانستان راشي. محمد نبي، عظمت الله عمرزی، نوید الحق، راشد، مجیب، فضل حق فاروقي او د حشمت په ځای باندې زه تاسو ته وایم اکرام علي خیل ډېر ښه لوبغاړی دغه ون ډے دپاره. اشمت الله شاهدي نه به اکرام علي خیل یو په سلچنده باندې ښه بیټینګ کوي انشاءالله. هغه به بالکل که سلیز نه وي نیمه سلیزه خو به خامخا وي که چې دا په ون ډاون کې یا په ټو ډاون کې راشي. خو اشمت الله شاهدي کپټن دی، نو هغې باره کې زه اوس نشم ویلی چې دا اوس کپټن نه د کپټنۍ نه کې ولې نه کیني یا د مطلب د میچونو نه ولې نه کیني چې هغه آوټ اف فورم دی، مکمل فورم خراب روان دی او هغه هم بار بار په دغه میچونو کې اخلي. او سلیکشن کمیټې هم پکار دی، افغانستان کرکټ بورډ له هم پکار دي چې په دغه دوران کې هم دا اشمت الله شاهدي کینی، محمد نبي کپټن کې کپټنسۍ ته یې راولي. هغه کپټني هم نشي کولی، کپټنۍ تاسو وګورئ کپټني هم د هغې خرابه ده، بیټینګ هم خراب دی. نو کپټن خو داسې نه کپټن باید یو ښه بیټسمین وي، یو ښه سوچ فکر والا کپتان وي، نو په هغې کې دغه هم نشته دی، کپتاني هم نشي کولی، بیټینګ هم نشي کولی. نو د هغه پرفارم د افغانستان لپاره په دې ورلډ کپ کې ډېر زیات خراب روان دی، هم د کپټنسۍ هم د خپل بیټینګ. نو دلته اکرام علي خیل په بیټینګ کې واچوي، اشمت الله شاهدي کینی او محمد نبي کپتان کې، نو دا به د افغانستان په ګټه باندې ښه ثابت شي. خپل رایه ما سره ضرور په کمنټ کې شریکه کړئ چې تاسو کوم لوبغاړی به دغه کې خوښ نه دی، کوم لوبغاړی به کیچول پکار وو، کوم لوبغاړی ته لرې کول پکار وو. سبانۍ میچ د افغانستان لپاره زیات اهمیت لري. دغه ویډیو حتما شریک کړئ، زیات زیات یې شریک کړئ چې ټول ملګري د افغانستان دغه سکواډ نه خبر شي چې کوم سکواډ پکار دی افغانستان لپاره. دغه زما رایه د نورو خلکو سره موافق ده که موافق نه ده. نو د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریک کړئ، زموږ پیج سره فالو کړئ، زموږ او ټیک ټاک اکاونټ او زموږ یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ. هلته به تاسو ته هم د کرکټ تازه معلومات ملاویږي او همدغه رحمان الله کرکټ ټي وي په نوم چې تاسو هلته ورکړئ، نو هلته به تاسو ته دغه زموږ چینل او زموږ ټیک ټاک اکاونټ مخې ته راشي. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریک کړئ، زموږ پیج سره فالو کړئ. د کرکټ تازه معلوماتو لپاره ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.